یوې نوې سروې سره سم چې په انګلستان او آیرلند کې ترسره شوې ده، د ځوانانو په 5 لویو اندېښنو او پریشانیو کې یوه اندېښنه د یوازیتوب له احساس سره تعلق لري. له سروې سره سم د 18 او 24 کلونو ترمنځ کابو 21% ځوانانو ویلي دي چې له یوازیتوبه ځورېږي، حال دا چې یوازې 8% 55 کلونو ویلي دي چې تنهایي په تنګ کړي دي. د فرانس پریس اژانس له راپور سره سم په انګلستان او آیرلند کې د بیلابیلو پرګنو او اقشارو له خلکو پوښتنه شوې ده چې په تیره یوه کلنه موده کې د دوی د اندېښنو او غمونو 15 لوی علتونه او سببونه کوم دي. په دې سروې کې معلومه شوه چې هغه اندېښنه چې د بیخي ډیرو کسانو په خوله کې وه، هغه د مالی تنګسي اندېښنه وه. ګڼو کسانو همدا ویل چې د پیسو کمی په عذاب کړي دي. د پیسو د کمی په اندېښنې پسې بله عامه پریشاني د کورنۍ له غړیو او دوستانو سره د روابطو په برخه کې وه. یو ګڼ شمېر خلکو ویل چې د کورنۍ له غړیو او دوستانو سره موجودو تعلقاتو پریشانه کړي دي. د صحت او روغتیا په برخه کې اندېښنې په 3مه درجه کې وي. 4مه درجه تشویشونه د کار د له لاسه ورکولو په ارتباط وي او د کاري محیط په برخه کې تشویش 5مه درجه عام تشویش بلل شوی دی. د دې سروې پوښتونکو ته یوازې 18% پوښتېدلي ویلي دي چې تیر یو کال ښه کال و. د سروې په وخت دا هم معلومه شوه چې په هرو 4 میرمنو کې د یوې میرمنې تر ګردو لوی تشویش د عمر له تېرېدو، د ځوانۍ له ختمېدو او د څېرې د ښایست له کمېدو سره تعلق لري. البته دغه ډول تشویش له نارینه‌و سره دومره زیات نه دی.